د کرنې وزارت سرپرست افغانستان به ډیر ژر د کرنې په برخه کې پر ځان بسیا شي. سلام ستړي مشئ په مکړه د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه خو مهم خبر ته. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سرپرست وایي چې افغانستان به ډیر ژر د کرنې په برخه کې پر ځان بسیا شي. عطاالله عمري له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه چې افغانستان باید له یوه وارداتي هیواد پر صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سرپرست عطاالله عمري وایي چې په 1.5 یا 2 کلونو کې مو وغوښتل په دې برخه کې سلنه لوړه کړو او هیله من یو چې وکولی شو د اړتیا وړ خوراکي توکي په کور دننه لاسته راوړو. دسترخوان له خپل کوره رنګین شي او د یو وارداتي پر ځای په صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې وزارت سرپرست زیاتوي چې د وچکالۍ د مخنیوي په موخه دغه وزارت هڅه کوي چې اوبه په سمه توګه مدیریت کړي. ښاغلی عمري زیاتوي چې دا د اسلامي امارت په تیره د کرنې وزارت دنده ده چې په دې برخه کې چمتوالی ولري، موسمي تر ځمکې لاندې او باندې اوبه مدیریت کړي. عطاالله عمري ټینګار کوي چې له مخه یې پر کرنیزو ځمکو د مرکشي ملخانو د یرغل مخنیوی کړی دی. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سرپرست په وینا چې د کرنې وزارت په خپله لاس په کار شوی دی او دې ته مو چمتوالی نیولی دی. په کوم ولایتونو کې چې ملخان وو هر کال ورته مخکې له مخکې چمتوالی نیول کېده. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي و چې د دوامداره وچکالۍ او پر کروندو د ملخانو د یرغل له امله به په 2023 کال کې د افغانستان د غنمو د محصولاتو کچه له 10 تر 25 سلنې راټیټه شي.